دلته وګورئ دلته دا کوټې دي ها یا رب کریم ته کې خیر واچي لایف برنامه ده ګوره ته دې بل ته اوف اوف اوف. السلام علیکم ورحمت الله. نن دوستانو داسې یو تاریخي ځای در باندې ګورم چې زه خپله هم کله نه وم راغلی او ماشاءالله چې سړی کله فکر وکړي څه عجیبه تاریخچه لرو ښه. او یو مهمه موضوع دا ده که دغسې ځای په نورو ملکو کې وی که نه تاسو باور وکړئ دلته چې څوک راتل نو که $50 $100 ټیکټ و بیا به هم خلک راتل. داسې عجیبه جوړښت د دې ځای دی. دا برجونه تاسو وینئ دا دغه د غزني د بالاحصار هغه قلعه ده ښه. دا د غزني ښار دی تاسو دې طرف وینئ یا هغه طرف ته عبدالرقیب ورور دا موبایل دی هغه چپ ښي لاس طرف ته ورتاو که ده نو د دې موقعیت د دې قلعه چې وګورئ ټول غزني ښار هغه د دې قلعه د سینې لاندې دی ښه. نو دغه یو طرف دغسې برجونه دي دې خوا دا د قلعه یو کوچ دی همداسې هغه طرف ته بیخي سره ډېره لویه ده. دا ډېره پخوانۍ تاریخچه لري یعنې تقریبا 10مه نه 12مې پېړۍ پورې چې د غزنویانو دور و هغه وخت کې محمود غزنوي چون یو امپراتور و تر هندوستان او تر دغسې نو هغه وخت کې دې قلعه د بالاحصار د دې قلعه تاریخي اهمیت بیخي زیات و ځکه د همدغې د غزني ښار تاسو ته معلوم دی چې ام البلاد دی چې ورته ویلې که نه د ښارونو مور. نو څه عجیبه جوړښت دی دلته دا هغه چې تاسو ته ښکاري دغه برجونه د منځو کې هغه دي کوټې دي. دلته چې دا موږ په کومه غونډۍ یو تاسو راځئ دا هم درته ښیم دیوال دغسې راجمع شوی دیوال داسې کړی او ډېره لوړه څوکه ده. تاسو وګورئ خو هغه برج متاسفانه ډنګ شوی ده هغه دا د اول ځړلنګتوب نه دی. دا تقریبا په مختلفو نظامونو کې چې د چنګیزیانو د وخت جنګونه وو همدارنګه د مغولیانو وو د غزنویانو وو حتی د انګریز ښکېلاک په وخت کې انګریزانو چې دلته په افغانستان باندې حمله کړې وه په هغه وخت کې دا څو پېرې دا قلعه لنګه شوې ده بېرته جوړه شوې ده. دلته هغه د بالول دانه کیسې به خلکو اورېدلې که نه هغه 2 منارې چې ښکاري هغې نه دې خوا ته دغلته دغه شین تعمیر چې ښکاري د شاته د بالول هغه دی بالول دانه قبر دی. محمود غزنوي خو بیا چې کله کابل طرف ته سړی ځي هغلته یې قبرونه دي. دې خوا ته وګوره دا هم د غزني ښار دی. دې خوا ته هم دا ساحه یې د سینې لاندې ده. نو دلته چې سړی راشي ډېر څه عجیبه شیان دي. پخواني خلکو څومره هغه جنګي تکتیک او هغه څومره هغه سټراټیژیکې نقطې دې په نظر کې نیولې که نه. پخوا خو جنګونه د تورې او دغه دې شیانو وه خو بیا هم دې داسې ځای کې دولت یا خپل هغه مرکزونه جوړول چې تر څو پورې دښمن په اساني ونه کولی شي د دوی ته ماتې ورکړي. نو د هغې د جملو څخه یو دا بالاحصار دی. هلته راځو لاندې ډېر بهترینه کوټې دي. ته راځه عبدالرقیب ورور دا هوادار ځای کې ښخ کړی دی او په څه حساب دی دلته هم قبر دی او دا ځای کې مقبره ده او دغه ځای چې تاسو ته ښکاري دا لاندې دغه لاندې ځای چې تاسو ته ښکاري دا دغسې دا بلد دی چې لاندې څو کوټې دي د لاندې دلته هغه وایي ډیپو مطلب هغه وخت کې چې کوم د دې اسلحو زیرمتون و که نه هغه دلته دي. هغه هم ګورو هغه چې دی هغه بیا بیخي پورته نقطه ده چې هغې ځای نه مکمل چارچاپېره ټول غزني ښکاري. روژې اوبه راختللی نه شو ستړي وو که څنګه. راځو لاندې دغه اطاقونه هم ګورو. خو وطن مو داسې د تاریخي ابدات چې ډېر ښه زیات پکې دي خو متاسفانه چې په تېر کې ښه ورته هېڅ توجه نه ده شوې. یا رب کریم ته کې خیر واچي لایف برنامه ده ګوره ته دې بل ته اوف 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 دې بل ته یې ګوره بس دا ټول ټرین شوي اشخاص دي ښه دا ټول ټرین شوي دي. دا دومره بلا خلک دي چې دلته راشي موټر ته نګاه کوي دې بل ته ګوره ښه په سمه لار خو رای نه شي مالې په سمه لار رای نه شي چې هډوکي به دې جوړ شي. ته راځه پې ګوره ته
ګرته ګرته یلا دی دغه حل دی دا ځایونه وګوره تر 3 ورځو پورې کوای سي وړیا درس په قرآن آنلاین اکاډمي کې ترلاسه کړئ تر څو پورې تاسو باوري شئ چې زموږ استادان کوای سي ستاسو اولادونو ته یو شی در وښیي هغې نه وروسته بیا کوای سي خپل اولادونه په قرآن آنلاین اکاډمي کې رجسټر کړئ پوهېږئ موږ داسې استادان لرو چې د سیمې په سطحه باندې لله الحمد بهترین استادان دي هغې کولی سي په مختلفو ژبو کې مثلا انګلیسي پښتو دري عربي اردو په څو ژبو کې ستاسو اولادونو ته تدریس وکړي نه تنها دا چې اسلامي درسونه ورسره تربیتي پروګرامونه هم په نظر کې نیول سوي پوهېږم په هغه محیطونو کې چې زموږ او ستاسو اولادونه هلته ژوند کوي او خصوصا دغه محیطونه یا انوارمنټونه غیر اسلامي وي نو هغلته د اولاد تربیت واقعا لږ سخته وي نو دغه شیانو په نظر کې نیولو سره موږ داسې یو سیستم جوړ کړی دی چې دا ټول مشکلات به ستونزې به انشاءالله حل کیږي او اولاد به داسې تربیه کیږي تر څو پورې آینده کې په افتخار وکړي هم دینوي علومو کې هم اخروي علومو کې همدا اوس قرآن آنلاین اکاډمي انتخاب کا او آینده د خپل اولادونو روښانه ووینه دا دی خوا ګوره تر هغه ځایه پورې دی ښه دننه پکې نه وځو رقیب رو دا وخله راځه دا بالکل بیخي سره تاریخي ځای دی ښه دلته وګورئ دلته بیا دا کوټې دي ښه دننه دا دومره غټ دیوالونه دي دا تاسو ته ښکاري لکه عبدالرقیب رو لږ شاته راسه دې خوا چې تیاری تر دې ځایه هغه ځای پورې یو دیوال دی داسې وګوره نو په ده باندې هغه وخت کې به نو توپونه او د شان خو به هېڅ تاثیر نه کولو که نه او دی بل کوټه ده دا تاسو ته ښکاري دننه لږ تیاره ده چې صحیح نه معلومېږي دې خوا ته بیا داسې روشندانونه دي د هوا په خاطر باندې او تر هغه ځای پورې یو دوه درې څلور نو داسې باندې چې لږ ذره خیال یې داسې پاتې کېږي او چېرته لږ سره برابر شوي دا د فرهنګ وزارت دې باندې کار وکړي هغه هر شي کې چې ممانعات موجود وي که نه او هغه وایي که نه هغه معقوله ته فکر کوم الانسان حریص فیما منعه اوس خو د چا فکر ورته نشته که چېرته جوړ شي او خلک دغسې وړیا ورته را نه شي لکه موږ چې څنګه راغلي یو چې هر څو راځي ټیکټ شي هغسې دلته بهرني سیلانیان هم راځي او ټوریزم به ښه وده وکړي چې لږ ورته کار وشي لږ ذره دې لپاره میډیا کې کار وشي مثلا اعلانات اډورټایزینګ دا شیان ورته وشي نو فکر کوم چې بهترین عایدات به د هېواد لپاره وي او که چېرته داسې خصوصي سکتور ته وسپارل شي مکمل دې باندې کار وشي مخکې لکه چې لږ کار شوی په تېر جمهوریت کې خو داسې چاته ورکول شوي چې سم لیوو هغه ټول ریوایو شوي دي هغه فقط دغه مخکې ورته ورکړی د دې بس بېرته خراب شوي دي نو بهترین آثار لرو بهترونه تاریخچه لرو دا وګوره څو سوه کاله مخکې ځایونه دي نو ترتیب راځه دا وګوره دا دیوال د هغه ځای نه نیولې هغه ځای نه فکر وکړې یو 3 متره 4 متره دیوال خو راځي او تر دې ځایه پورې کنه دلته خو پخوا وختونو کې آسونه وو اوښان او توپ و ټانک خو به نه وو ځکه لږ داسې وړوکې غوندې دروازه ده او دیوالونه دومره لوړ دي چې اسانه خو به څوک ور داخلېدلی نه شو او غزنی خو پېژنې که نه غزنی دا وګورئ اوسه پورې دلته یخ پروت دی دې خوا ته اوسه پورې واوره پرته ده دا ده نو راولو فقط همدغه ځای مو وکړه تاسو سره هم شریکه او نور مو وخت نه وي په لوی رب مو سپارم داسې وخت په هیله چې دلته راځو خلکو ټکټ او په پیسو باندې راشي او پاک سوتره صفا ځای السلام علیکم تر 3 ورځو پورې کوای سي وړیا درس په قرآن آنلاین اکاډمي کې ترلاسه کړئ تر څو پورې تاسو باوري شئ چې زموږ استادان کوای سي ستاسو اولادونو ته یو شی در وښیي هغې نه وروسته بیا کوای سي خپل اولادونه په قرآن آنلاین اکاډمي کې رجسټر کړئ پوهېږئ موږ داسې استادان لرو چې د سیمې په سطحه باندې لله الحمد بهترین استادان دي هغې کولی سي په مختلفو ژبو کې مثلا انګلیسي پښتو دري عربي اردو په څو ژبو کې ستاسو اولادونو ته تدریس وکړي نه تنها دا چې اسلامي درسونه ورسره تربیتي پروګرامونه هم په نظر کې نیول سوي پوهېږم په هغه محیطونو کې چې زموږ او ستاسو اولادونه هلته ژوند کوي او خصوصا دغه محیطونه یا انوارمنټونه غیر اسلامي وي
نو هغلته د اولاد تربیت واقعا لږ سخته وي. نو دغه شیانو په نظر کې نیولو سره موږ داسې یو سیستم جوړ کړی دی چې دا ټول مشکلات به ستونزې به انشاءالله حل کیږي او اولاد به داسې تربیه کیږي تر څو پورې آینده کې په افتخار وکړي، هم دینوي علومو کې هم اخروي علومو کې. همدا اوس قرآن کور آنلاین اکاډمي انتخاب کا او آینده د خپل اولادونو روښانه وینه.